په خوست کې د تلاسیمیا ناروغي په ډېرېدو ده. تلاسیمیا یوه ارثي ناروغي ده چې د مور او پلار د وینې د کمښت له امله ماشومانو ته لیږدول کیږي او د پرېخته ماشومانو په بدن کې د وینې د ډېر کمښت لامل کیږي او دا وینه کمېدل بیا د ډېرو ماشومانو ژوند اخلي. تازه یې په اړه په خوست کې طبي کارکوونکي او ډاکټران وایي چې د تلاسیمیا پر ناروغۍ د اخته ماشومانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر محمد نور زدران چې په خوست کې د نوموړې ناروغۍ او وینې ځانګړی مرکز لري وایي چې د هر ناروغۍ د پیژندلو، علاج او د له منځه وړلو لپاره که تدابیر ونه نیول شي او خلکو ته یې په اړه عامه پوهاوی ونه شي، حتمي ده چې هغه به ډېرېږي، چې وایي همدا د تلاسیمیا ناروغي ده. دې کې شک نشته، ځکه موږ چې مخکې کلینیک کې موږ 10 مریضان د ورځې کتو امکان لري، اوس 25 مریضان کله کله موږ د ورځې ګورو. نو د مختلفو ولایتونو نه موږ ته تلاسیمیا مریضان دلته راځي. یو ډیټا هم نه لرو چې اسلامي وزارت راټوله کړې وي، کوم بلې موثرې راټوله کړې وي، خو دومره موږ د خپل کلینیک د وزن چې موږ ګورو د مریضان ګورو، موږ د معلومه کړې ده چې مریضان د موږ د ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې کې شک نشته چې چېرته تلاسیمیا مرض ته د اسلامي وزارت موسسات ته متوجه نشي، نو زموږ هم د غریب ملک به داسې په نږدې راتلونکي کې تلاسیمیا بیا د کنټرول وړ نه وي، دا به کنټرول نه کړي. نو اوس ډېر ښه چانس دی. تلاسیمیا بالکل د وقایعي بیماري ده. تلاسیمیا د وینې یوه ارثي جینیټیکي بیماري ده چې د مور او پلار نه په ارثي ډول سره خپل ودونو ته انتقالېږي. په خلکو کې زیاته پیدا کېږي چې خپل منځ کې ودونه کړي، یا ماما زمن یا ترزي یا خپلوانو کې ودونه ولري. دغسې هم چانس ده، خو ډېر زیات چانس دی چې د خلکو چې ودونه خپل منځي کړي. مقصد احمد چې د خوست په علشیر ولسوالۍ کې اوسېږي او د تلاسیمیا پر ناروغۍ د اخته ماشوم پلار دی، وایي زما یو زوی دی، یا تقریبا تکلن دی، نو چې یوې میاشتې رسېدلی دی. هغه تلاسیمیا ناروغۍ تثبیت شوې ده په اسلام آباد، پېښور، کابل کې، او دغه زوی کې مې ټسټونه کړي وو او مختلفو ډاکټر صاحبانو ته مې وړی وو، خو تر اوسه علاج نه دی وتلی. نو تلاسیمیا یوه ځورونکې اوږدمهاله ناروغي ده چې موږ هره میاشت یو ډراپ وینه، یعنې تقریبا 1500 سي وینه ورکوو. له مسؤلو چارواکو د عامې روغتیا ریاستو همداشان له اړوند وزارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې د تلاسیمیا د تشخیص په برخه کې او مختلفو ولایتونو کې مرکزونه، کلینیکونه جوړ کړي، او د دې ترڅنګ هغه د وینې بانکونه چې دي په ولایاتو کې، په ملکي روغتونونو کې، او دغه فعال وساتي. په کار وخت تلاسیمیا ناروغان ورځي یو کله کله، نو کورنۍ له وینې د نه شتون سره مخامخ کېږي، چې دغه ډېره ځورونکې خبره ده. نو دغې برخې ته باید اړوند ادارې پاملرنه وکړي. بلخوا د خوست د عامې روغتیا ریاست د مطبوعاتو او ټکنالوژۍ مسؤل نقیب الله معصوم د تلاسیمیا د ناروغۍ ډېروالی او شته ستونزې مني، خو د حل لپاره د هڅو یادونه کوي او وایي واقعیت ته چې په خوست کې د دې ناروغۍ قربانیان بیخي زیات دي، پیښې په خوست کې زیاتې دي او موږ ته په کافي اندازه خلک مراجعه کوي، او همداشان خصوصي سکتور کې په خصوصي کچه هم خلک مراجعه کوي. موږ د خوست عامې روغتیا ریاست په ملکي تخصصي روغتون کې د داسې ناروغانو لپاره چې موږ په کافي اندازه امکانات نه لرو په خوست کې، خو بیا هم موږ په خوست کې د داسې ناروغانو لپاره یو څه اندازه خدمات کوو چې هغوی ته وینه ورکوو. په ولنټیر ډول خلک وینه ورکوي موږ بلډ بانک ته، او هغه بیا مستحقینو ته توزیع کوي او ورته تطبیق کیږي. موږ همدا کوشش ته د عامې روغتیا محترم وزارت سره په دې اړه موږ په جریان کې یو. کوشش مو همدا ده چې په خوست ملکي تخصصي روغتون کې موږ د دې لپاره یو ځانګړی واټ او ځانګړی بلډ بانک ولرو، تر څو په ښه ډول د دې ناروغانو ته رسیدنه کړې وي. د طبي کارپوهانو په وینا